نو وی عمر بن عبدالعزیز په دور خلافت کې به یو بل نه تپوس کولو تا څومره تهجد کړي، تا څومره نفل کړي، تا څومره تلاوت کړي، تا څومره صدقات کړي، تا څومره اعمال صالحه کړي. نو د هغې دور کې دا معامله او زمونږ په دور کې میراث دا معامله ده چې د یو بل ته د کفر نسبت کو، یو بل ته مونږه په ځای د دې چې د مسلمان نسبت وکړو یو بل د کافر نسبت کو. نو الله دې دا عادتونه زمونږه بدل کړي. ټول وایي آمین. څوک چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، یرونو من کې به شرابي وي، من کې به په بله ګناه باندې څوک مبتلا وي. خورونو زمون ښکلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه رحمت للعالمینو، د امت عالم لم پکار دا دی چې هغه رحمت للمسلمین شي، د مسلمان د پاره ذریعه د رحمت وګرځېږي. یو کس ما ته موبایل کړو د انګلینډ نه، ما ته ویلې استاد جي مالچم وی بې ادبي دي معافي او خبره درته کومه او څوک در سره خوا کې شته که نه؟ ما ویل نه جي ما سره څوک نشته دی. ویل یاره جي یو خبره درته کوم. بار بار ویل بې ادبي م ده او بې ادبي م ده. مال خبره وکړه. ما ته وی مولوي صاحب زه داسې دکان کې نوکر یم چې هغه د شرابو دکان دی، بل سره نوکر یم. نو ما نه په خطا کې یو 3 ځلې شراب څکلی شوي دي. په خدای باور وکړئ په موبایل کې په جړا شو. اوس وی د هغې توبه داسې طریقه راته وښیي چې الله مې سابقه ګناه معاف کړي. او دویم دا دی چې دې دکان کې اوس ما ته نوکري څنګه ده. ما ول لومبۍ خبره خو دا ده چې دا د دکان نوکري به تر وروسته کوم، دا مخکې خبره ځکه د مرګ پته لګي نه. مال تا په صدق توبه ایستلې وی آو مال د هغې نه بعد دې بیا نه دي څکلي وی نه مال قسم دې ته زما نه پاکې، ته زما نه ډېر ښی. جاړه ما جړه خو ماله پکار ده چې زه ګناه کوم او ګناه ته ګناه نه ویم. تا نه شراب څکلی شوي دي، الله ته اوس هم جاړې. زه 24 ګنټې غیبت کې لګیم، زه 24 ګنټې په هغه ګناه کې مبتلا یم چې هغه د شرابو نه سخته ده، هغه د زنا نه بدرنګه ده. هغه ګناه څه ده؟ غیبت. بهترین سړی وی، مولا صاحب وی، امیر صاحب وی، نیک سړی وی، ذکر بکئی، تلاوت بکئی، نفل بکئی، عبادت بکئی، غیبت بکئی. یہ تو خدای بندہ د شرابی شراب در تخکاری، د زانی زنا در تخکاری او ستا خپل بدرنګ ګناه در ته نخکاریږي. نو ما ورته ویل عمر رضی الله تعالی عنہ فلسطین تا یو کس تخت اولی گلو اید اللہ بندہ تد یولی قبیلی مشری سرداری راش ایمان روڑا. سردار دخت تپاس اولی گل یا امیر المؤمنین از شرابی ما، یا امیر المؤمنین ما سلویخ کال شراب سکلی دی، ما سلویخ کال گناہ کڑے دانا فرمانے نمکڑی دی. یا امیر المؤمنین ماڑم بے ایمان راوڑیو، لیکن بیاد نصرانیت غلبہ را باندے راغللا. ما نبی علیہ السلام لیدلے نو ما ایمان راوڑیو. پیغمبر علیہ السلام سر ملاقات ما تا ملون شو. زلارم غرنو کی می پنا واغستلا، ما ند اسلام ارس خطا دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتخد پاس اولی کلو، اید اللہ رب العالمین بندہ گورا پدی وقت اسلام دتلو نباد تانا اسلام پاتی شلو. اوہ دارا تا چتا دا نبی علیہ السلام بارکی بیدبی خوب کڑی نوی. ورتو یا امیر المؤمنین زنسرانی دین تتلیما، و زمادی پرب دا کعبی قسم وی، زمادی پرب دا جنابی محمد الرسول اللہ منی سروے صلی اللہ. اے امیر المؤمنین
ما چې د پیغمبر علیہ السلام نوم اغستلې ده ما باندې وختبر ادری دلی دي ما د نبی علیہ السلام د نوم به د بکړې نه دا ما د غي د قول به د بکړې نه دا ایو ګناه نه شوې دا شراب می مسکلی دي ما نه مسخطا ده مزمم نه ده کړې زکه ز نصرانی دین ته تلې ما لیکن یاد ساته ما د سرداری کونن بارکی به د بکړې نه دا امیر المؤمنین د خط پاسا ورته اولی کلا ورته وی اے د خدای بندا اغه نبی چې تایبه د بن د کړي التائب من الذنب کما لا ذنب له چا چې توبه د ګنا نه وېستلا هغه ګنا نه د کړي تجدید د ایمانو کا ایمان راوړه وی عمر خطر اولېګا کزد لا اله الا الله ویلو نه بعد مرشم جنت ته بزم الله اکبر امیر المؤمنین خط ورته ولیکلو او ورته وی د دینه بعد کتا ایمان راوړو د سلويختو کالو شراب د معاف دي تا چې څومره ګناهونه کړي ټول معاف دي ایمان راوړه او زما در سره عهد ده ان شاء الله تب ډایرک جناب رسول الله ته رسیږي سبحان الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه خلق د دین نه متنافر کینا زما صرف یو ګیله دا په دې باندې زما دي علماء کرام متعاجزانه درخواست ده چې امت ته دومره دردناک خبري دومره د الله د رحم نه ملره کوي مړه د الله رحم ډیر لوی دی ما یو ځکه بیان کولو یو کس اما تراغه ول استاد پته لګی نه ذات سوې خوب ګورو مونږه ما ولي وای موږ کس نسوار واچولو کافر شو ما ول دا شل نسوار او دا سيزونه ګناه ده اوس پورې د کول توبه او باسه بس دا خل الله ځان له پیدا کړو په دې ذکر کوا په دې درود شریف وایا کدا نشدي ملو ش درته به د دنیا ټوله نشي در نه هېري زما بعضی وخت کې خپکیږي برما یو ځای کې ول مال زما د بعضی نشیان خوخي یو چاره دل مولوی صاحب خلق بنا شهر کې مال نه ته زما په خبره پوي نشوي دا نشیان او خزا دا چې توبه او باسي به په ګنا نه ورزي د خدای شان دی به یریږي عمر رضی الله عنه مبارک ته خطر راغی ورته وای زب شراب نسکم زب ګنا نکم خو عمر خط کې راته ګوته ولګوا کمر شم نو ما با الله بخي عمر رضی الله عنه د الله جلالی صحابي دی عمر رضی الله خط ولیکلو به ورته ان شاء الله په صدق توبه او باسو به د دینه بعد ګنا مکوا د الله فیصله وی خطر راغی خطر واغستو خل کو جب کے خود زان سرا بی بی توے اے بی بی زنن نباد د شراب بوتلو نے واړول اغه لوخي مات کړل خزه توې د دینه بعد به شراب نسکما وخزه د دینه بعد به زنا نکوما وخزه د دینه بعد به دروغ نه وېما وخزه د دینه بعد به غیبت نکوما اے خزه تګاوسا کز کله وفات شوما نو اے خزه ما سره بجب کی دا کاغذ د کپن لاندې کی دی د الله فیصله دی ورځ بعد دې سړی باندې درد راغی کور کې پروت بار چاته پته لګینا د مرګ فیصله راغلا دنیا نه لاړلو ملګری رال نصرانیان دې باندې به نصرانی رسم رواج کو دې نصرانی مذهب دې نصرانی مذهب دې زمونږ د مذهب او د عقیدې والا سردار دې دا به مونږ خخو چا یو سوال چا بل سوال بی بی ورته وی والله زما دې د کائنات پر رب باندې قسم وی چې زما خاون ورځ وړاندې ایمان راوړې دې عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا خوب کی جناب رسول اللہ راغے ورتوی اے عمر تا چا سره وعده کړی دا هغه دنیا نه لاړلو او الله رب العالمین دا بخنه وکړه او ستا خطي دروغ جن کړلو تا چا سره وعده کړی وا جنت ته لاړو زما رب ډیر مهربان دی
زما رب دومره مهربان دی والله. د مور مینه څه ته وایي مړه، د ښځې مینه څه ته وایي، د پلار مینه څه ته وایي. زما رب سره چې چا په پټه جوړه کړې ده، زما رب به شرمولی نه دی، زما رب به خجله کړی نه دی.